سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. د کومه د سکیچپ 2021م پول ټوټوریال چې موږ را پیل کړی و، نن یې نهم درس ته را رسېدلی یو. نو که چېرته تاسو د موږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ سمارټسافت په نامه، نو تر څو پورې تاسو زموږ له راتلونکو درسو څخه خبر شئ په خپل وخت باندې. نو راځو په نننۍ درس باندې هم پیل کوو. په نننۍ درس کې لومړی زه باید خپل سکیچاپ اوپن کړم. په نننۍ درس کې وګورئ مخکې مې یادونه کړې ده په تېرو جلسو کې. په لومړی کې موږ اساسات صرف تدریسي وو، نو کېدای شي یو څه خسته کوون تاسو ته تمام شي، نو کوشش وکړئ چې تمرین یې وکړئ. نو دلته موږ په دوو ټولګیو باندې موږ د خپل کوم زده کوونکي چې دي ویشو. لومړی ټولګی هغه ده چې هغوی د صفر څخه دغه پروګرام را پیل کړی، او دوهم ټولګی هغه دی چې هغوی یو څه ویلی، یو څه بلدتیا ورسره لري. نو دواړو ته انشاءالله مفید دی، خو د دوهم ټولګي ته چې یو څه بلدتیا ورسره لري یو څه خسته کوون به تمام شي، ځکه موږ په لومړیو کې ټول اساسات د سکیچپ اساسات د تدریس کوو. نو راځو نن پیل کوو په خپله نوې پروژه باندې چې انشاءالله نن به موږ د سکیچپ مهم مسایل په دغو جلسه کې راغونډ کړو. نو د موږ د تېرو جلسو څخه یو لاین مو ویلی و. لومړی غواړم دغه کوم ابجکټ چې دی دا له منځه یوسم، کولی شئ د دو ځای هغې سره کوئ. نو پری هند و، سمه ده چې د پری هند څخه موږ چېرته استفاده کړو. وګورئ پری هند آزاد یا پښتو ته یو ډول ژباړه که راواړئ آزاده لاس، نو څنګه شکل چې ته وغواړئ، څه ډول چې ته وغواړئ په هغو کې ته رسمولی شئ. نو تر دې نه به ښه وي چې موږ په ټاپ باندې یو کار وکړو. د مثال په ډول سره زه یو شکل رسموم په دې ډول. وګورئ مثلا نو کولی شئ هر ډول شکل چې وي، سمه ده. نو کولی شئ پری هند چې په دې ځایو کې واقع د دونه موږ استفاده کړو او مفید تمامېدلی شي موږ ته. نو پری هند چې دی په هغو باندې تاسو کولی شئ هر ډول شکل چې رسمولی شئ یا پرې جوړولی شئ په هغو باندې تاسو کولی شئ. خو د دو دپاره چې موږ یو ښکلی شکل په هغو باندې رسم کړو نو موږ باید الکترونیک پین ولرو، یو ډول نوټ پد غونته موبایل په شان یو شی دی چې کولی شئ که لاسرسی ورته لرئ نو هغه به موږ ته ډېر ګټور وي. نو په پری هند باندې هم تاسو پوه شوئ. دوهم قدم کې غواړم چې ځینې د مهم مسایل چې د موږ د تېرې جلسو څخه پاتې شوي وو په هغو باندې خبره وکړم، چې د هغو له جملې څخه یو امپورټ دی او بل ایکسپورټ دی، سمه ده. چې اصلا وګورئ امپورټ چې خپل کوم پروګرام د موږ د سکیچاپ یعنی کوم فایلونه کولی شي دا ځان ته وارد کا یا د هغو نه استفاده وکړه. نو وګورئ دلته موږ په ډیټا ټایپس کې مختلف فایلونه دي چې د هغو له جملې څخه 3D ماکس دی یا اوټو کارډ دی، ګوګل ارت دی چې د هغو نقشې دپاره کارول کېږي، کولی شو عکس ورته داخل کړو، کولی شو د فوټوشاپ پروژې ورته داخلې کړو. یعنی دغه هغه فایلونه دي چې سکیچاپ کولی شي په هغو باندې کار وکړي یا یې ومیني، سمه ده ځان ته. نو د مثال په ډول زه دغه پروژه را اخلم، د فوټوشاپ کې موږ کار شوې پروژه ده. وګورئ زه کولی شم له دغه پروژې څخه دلته هم استفاده وکړم چې ځینې وخت د موږ ته ډېر ضرور وي او واقعیت موږ ته ښه تمامېدلی شي، سمه ده. ځکه ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ د بل پروګرام څخه یا سافټویر څخه امپورټ وکړو یا ځینې شکلونه د هغو نه واچوو. دوهم دی ایکسپورټ دی، سمه ده. اصلا ایکسپورټ چې دی دلته مختلف ډولونه چې د هغو څخه یا انیمیشن دی یا ګرافیک 2G ګرافیک یې دی یا 2D او 3D موډلونه یې دي چې کولی شي هغو ته یعنې وارد یې کا یا هغو ته ایکسپورټ کا. د مثال په ډول که زه 3D باندې کلیک وکړم، 3D موډل باندې زه کلیک وکړم، دغه کوم موډل چې موږ سلیکټ شوی و کولی شو هغه دغو مختلفو پروګرامو ته موږ اډ کړو یا هغو ته ایکسپورټ کړو چې تر څو پورې هغه یې اکسس کړی شي، په هغو باندې هغه پروګرامونه کار وکړلی شي. 2D هم په همدې ډول موږ کارولی شو او انیمیشن خو تر اوسه پورې موږ
کوم نقشه او مخشه په دوی کې دا کار کړی او د انیمیشن مربوط د سافټویر هم موږ تر اوسه پورې نه دی کار کړی. نو انشاءالله د انیمیشن یا د کارتون جوړونې په برخه کې موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې درسونه ولرو تر څو پورې وکولی شو په هغو کې انیمیشن جوړونه هم زده کړو. نو راځو خپل درس مخته بیایو. سمه ده. نو امپورټ او ایکسپورټ باندې هم پوه شوئ. په دوم قدم کې د پرینټ مربوط سیټینګ دي. لومړی کې موږ ته راغلی دي پرینټ سټاپ. په دې ځای کې موږ د پرینټ مربوط سیټینګونه کولی شو که چېرته یعنې موږ وغواړو چې کوم فایل چې موږ جوړ کړی یا کومه پروژه وغواړو د هغو پرینټ واخلو. نو په مختلفو ورقو کې دی چې دي سټاف دي یا هغه سیټینګونه دي او دا چې د پرینټ پریویو ده چې موږ که چېرته موږ د دغو پرینټ واخلو په څه ډول به ښکارېږي. سمه ده. دی هغه د پرینټ پریویو ده. په بل چې دی پرینټ دی چې موږ کولی شو د خپله پروژه پرینټ کړو چې د موږ څخه دلته پرینټر غواړي چې موږ کوم پرینټرونه په دوی کې نصب دي. نو وګورئ اصلا د پرینټ موضوع دلته موجوده نه ده خو بیا هم تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره د دغو کوم فایلونه پرینټ واخلئ. ځکه موږ خو 3D پرینټرونو ته دلته لاسرسی هم نه لرو. نو بیا هم د پرینټ کوم مربوط سیټینګونه چې وو نو هغه ډېر اسانه دي. کولی شئ په هغو باندې تاسو په خپله کار وکړئ. نو په همدې ډول مخته راځو. وګورئ که چېرته غواړو چې موږ دغه کوم پروژې یا کوم لاینونه یا د پریهند په ذریعه باندې کوم شی چې موږ رسم کړي دا له منځه یوسو. نو کولی شو موږ ټول سلیکټ کړو او ډیلیټ بټن باندې کلیک وکړو. په همدغه ډول باندې موږ کولی شو له دې نه هم ځان خلاص کړو. وګورئ رسو ریکټینګل ته. په ریکټینګل کې موږ لکه د نوم څخه یې معلومه ده مستطیل دی. نو کولی شو موږ مختلف شکلونه رسم کړو چې د هغو دپاره موږ ته تر ټولو نه مهم په ریکټینګل کې ډایمنشن ده چې مخکې مو ډایمنشن وویلې. سمه ده. وګورئ که زه چېرته دغه کومه د ډایمنشن ساحه چې ده که دلته تاسو ځیر شئ دلته لینک شته دی. نو کولی شئ په ډایمنشن کې هغه د خپل مستطیل شکله اندازه وټاکئ چې موږ ډایمنشن اوس بیا اوښتی دی واحد. نو موږ به د هغو واحد متر ته واړوو ځکه موږ اکثره وخت په متر باندې کار کوو. نو ډیسیمل هغه دقت یې هم موږ یو څه راټیټوو. په همدې ډول باندې موږ متر باندې کار کوو د پیچ څخه. اوکې کنټرول زی تر څو پورې دا د موږ کوم شکل چې د واه هغه له منځه ولاړ شي. په همدغه ډول باندې وګورئ ډایمنشن ته که اوس چېرته موږ ځیر شو هلته متر ته اندازه واوښتله. نو د مستطیل کوم تعریف چې دی دغو تعریف ته په کتو هم موږ یعنې هغه شکل چې دوه په دوه خواوې یا دوه په دوه زوله یې څنګه وي مساوي وي ورسره. نو په همدغه ډول وګورئ په ډایمنشن کې لیکل شوي دي چې مثلا 4 یې په 15 کې یا 15 په 6 کې اصلا دلته لیکل شوي چې 3.5 متر یې په 3.33 مترو کې. سمه ده. نو دا هغه اندازه ده. کولی شو دو ډایمنشن کوم اندازه چې ده دا ورته مشخصه کړو. نو دغو اندازه ګیرۍ ته باید تاسو یو څه اندازه ډېره توجه باید دوی ته ورکړئ تر څو پورې په اندازه نیونه کې تاسو نه تېروتنه ونه شي. په دوم قدم کې که چېرته غواړو چې موږ مثلا دغه کومه ساحه انتخابوو که چېرته موږ غواړو چې د هغو نه مربع جوړه کړو. نو وګورئ د مثال په ډول سره دغه کومه وسطي په وسط کې چې دا کوم خط وګورئ دا اصلا ښکارندوی د دوی چې دغه کوم شکل مربع دی. اوس وګورئ که چېرته دغو لیکنې ته وګورئ چې د کوم د کرسر سره ورکړل شوی دلته هم سکویر ورته لیکل شوی دی. دا یو سکویر شکل دی یعنې دغه منځنی خط وګورئ اوس شتون نه لري. که چېرته ډایمنشن ته هم وګورئ توفیر لري. نو مربع تعریف خو موږ ویله اوس 4 ورځولو یې باید یو شان یا په یو اندازه وي. نو که چېرته موږ اوس وغواړو چې دا اندازه یو شی وي وګورئ ډایمنشن ته تاسو کتلی شئ چې هلته اندازه بیخي یو شی ده. نو دا یوه مربع ده چې کولی شو موږ د مربع نه هم په ځینو ځایو کې استفاده وکړو. یعنې که چېرته موږ ضرورت شي چې موږ یو مربع شکل ته چې د هغو اندازه هر څومره وي نو کولی شو موږ د هغو نه استفاده وکړو یا د هغو نه موږ کار واخلو. بله خبره مهمه خبره چې په دغو کې ریکټینګل کې ده نو هغه د ایروکیز ته چې موږ د ایروکیز نه چېرته استفاده کړلی شو. د مثال په ډول سره که زه چېرته کلیک وکړم
سمه ده د ایرو کیز د پورته بټن باندې کلیک وکم نو وګورئ دا صرف زه غواړم چې ټول کوم سلیکټ شوي ابجکټونه لرم له منځه یوسم تر څو پورې تاسو په دو باندې ښه پوه کړی شم. د مثال په ډول زه دلته یو ساحه انتخابوم. پورته خواته کومه بټن چې ده دا ښکارندوی د دغو خط کې وي. وګورئ د پورته خواته که چېرته زه غواړم چې یو شکل دلته جوړ کړم چې هغه پورته خواته وي لکه د تختې یا دیوال په شان، نو زه کومه بټن چې ده هغه د پورته ایرو کی څخه ده نو هغه ورته کېکاږم. یعنې وګورئ داسې دا مثال د دو لري چې دا یو تخته ده خو پورته خواته مطابق د دغو لاین یې مخ دی. سمه ده؟ په همدې ډول هم دی. وګورئ که چېرته زه دا یو څه تغییر ورکړم وینې همدغه ډول، یعنې کوم مخې چې دی هغه پورته خواته لاین خواته دی. که چېرته غواړو چې موږ د تختې ډوله یا د دیوال ډول طی کړو نو موږ باید خپل ایروکیز کالر هغه رنګ چې وه مطابق د دغو رنګ یې کړو. مثلا زه دلته یو شکل وباسم. وګورئ چپ اړخ ته کومه د ایروکیز چې د هغه باندې کلیک کوم. وګورئ رنګ اصلا د دغو خط ته ورته شوله. نو دا ښکارندوی د دو کې وي چې د کوم شکل چې دی هغه تابع د دغو محیط یا د دغو خوا دی لکه د تختې په شان ته. وګورئ او که چېرته غواړو چې تابع د دغو بل خط شي د دو سره نو موږ کولی شو د چپ اړخ له بټنې څخه استفاده وکړو. د مثال په ډول سره رسم ریکټنګل ته په همدغه ډول باندې وګورئ چپ اړخ کومه بټن چې ده یا د ښي اړخ بټن وګورئ هغه مطابق د دغو بل شکل ده په همدغه ډول باندې. وګورئ ښکته هم تاسو کولی شئ د دو خط نه رسم کړئ، پورته هم کولی شئ چې دغو خط نه استفاده وکړئ په دې ډول باندې. سمه ده؟ زه کلیک کوم. نو دا هغه مهم مسایل وو چې باید د موږ زده وي، ځکه په ځینو ځایو کې موږ ته دا زیات کارول کېږي او باید د موږ زده وي. او دغه کوم خطونه چې دلته وینئ دا د ابعادو د ښودلو دپاره ښودل کېږي چې دو ته اصلا اکسس ویل کېږي. اکسس سمه ده؟ نو کولی شو موږ د هغه ابعادونه یا هغه بعدونه په دو باندې موږ مشخص کړو چې کوم مخوا ته موږ هغه خپل شکلونه رسم کړي یا هم موږ جوړ کړي دي. بل مهمه موضوع چې په دو کې د ماته نظر باندې ده د مربع جوړول هم د موږ زده شول. سمه ده؟ وګورئ که چېرته زه راشم وغواړم مثلا راځم ټاپ ته، په ټاپ کې غواړم چې د دغو محیط دغه کومه وسطي نقطه چې ده وګورئ که زه کلیک وکړم صرف کولی شم یو خواته د دغو څلورو خطو دغه خپل کوم شکل یا موډل چې جوړوم کولی شم رسم یې کړم. که چېرته زه شیفټ بټن کېکاږم کنټرول بټن بټنې سره نو کولی شم د څلورو محیطونو ته هغو ته زه لاسرسی پیدا کوم. یعنې یو ډول شاپ ویلسټور کې موږ دغه موضوع لرو. سمه ده؟ وګورئ په لومړی کې که چېرته موږ کلیک وکړو نو په دغه ډول باندې نو د موږ اوس کنټرول بټن فعال ده. کنټرول بټن که وویو نو موږ هغه لومړنی حالت له لاسه ورکوو. چې ته بیرته کنټرول بټن باندې موږ کلیک وکړو کولی شو موږ څلورو خواو ته د خپل کوم شکل چې دی هغه رسم کړو. او مخکې موږ درته ویل دغه منځني کوم خطونه چې دي دا د سکویر یا مربع ښکارندویه کوي. بله موضوع چې ده هغه د روټیټ ریکټنګل ده. سمه ده؟ چې په هغو باندې به موږ انشاءالله اوس خبره کړو. روټیټ ریکټنګل اصلا د چوش دپاره کارول کېږي. وګورئ زه غواړم چې دا شکل یو څه خپل نورمال حالت ته راوړم. روټیټ ریکټنګل که چېرته موږ دلته کلیک وکړو د مثال په ډول سره که چېرته زه دلته کلیک وکړم لومړی زه باید خپل محیط هغه کوم ډایرکشن چې دی هغه انتخاب کړم. موږ په پورته خوا ډایرکشن کې یو. سمه ده؟ غواړم چې د دغو مطابق زه یو خط رسم کړم. وګورئ د مثال په ډول چې ښه درته معلوم شي زه یو څه خپل پروژه یو خواته کوم. وګورئ سمه ده؟ په دغه ډول یعنې یو ډول پروت شکل یا خام شکل مایل ډوله شکل موږ غواړو جوړ کړو. موږ کولی شو د روټیټ ریکټنګل څخه استفاده وکړو. سمه ده؟ په دغه ډول باندې کولی شو مثلا داسې یو شکل جوړیږو. بل کوم ایروز کې چې وو دلته هم موږ کولی شو د هغو نه استفاده وکړو. د مثال په ډول زه غواړم یو بل شکل هم رسم کړم په دې ډول سره. سمه ده؟ وګورئ
اوکې. او لومړی موږ باید خپل ډایرکشن ورته انتخاب کړو چې په کوم ډایرکشن باندې. سمه ده. وګورئ که زه چېرته د کوم ایروکیز چې د دونه استفاده وکړم، وګورئ هلته په خپله ډایرکشن په اتوماتیک ډول څه تغییر خوري. د مثال په ډول زه غواړم دغه ساحه انتخاب کړم، په دې ډول سره زه کولی شم خپل شکل هغه کوم موډل چې دی هغه زه جوړولی شم. سمه ده. په همدې ډول څه غواړم د ایروزکي څخه په استفادې یو بل شکل هم جوړ کړم. نو اوکې په دې ډول څه. سمه ده. نو کولی شو موږ د هغو نه هم استفاده وکړو، یو ډول مایل ډوله شکل موږ کولی شو رسم کړو په دې ډول څه. په همدې ډول کولی شئ مختلف شکلونه دغو تخنیکونه په استفادې تاسو جوړ کړئ. او په روټیټ ریکټنګل کې هم تاسو یو موضوع ته باید متوجه وئ چې هغه کوم چې دی ډایمنشن دی یا لینت یو دی چې په څومره کې هغه اصلا دا د موږ شکل خو چې دی ریکټنګل دی که نه. سمه ده. نو کولی شو موږ هغو ته اندازه ورکړو چې په څومره اندازه کې صرف موږ ته تغییر دلته دا دی چې دا روټیټ شوی شکل دی. نو فرق یې صرف همدو کې دی. نو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې تاسو زموږ له نوي درسونو څخه خبر شئ. نو تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو دعا کړئ، قرآن کې شي به ښې چارې ولرئ. خدای پاک.